په بلخ ولایت کې د ښاري ګڼې ګوڼې او د ترافیکي بې نظمیو څخه د مخنیوي په موخه اړوندو ادارو یو لړ اصول ټاکلي چې له مخې ټولې ترانسپورتي اتحادیې مکلفې دي څو ټاکلو اصولو او مقرراتو ته ژمن واوسي. ورته مهال موټر چلوونکي او د ترانسپورتي اتحادیو مسؤلین د اړوندو ادارو له یادو ټاکلو اصولو څخه هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د ترانسپورت او د ترافیکو ادارو لخوا دغه ډول مقررات به پلي کوي او خپل فعالیتونه به له دغو قوانینو سره سم عیاروي. همه شرکت ها مطابق اصول مطابق قانون که به اصلاح طرف وزارت ترانسپورت بر ما ارائه شده ما او را بر خود پذیرفتیم و فعلا در راستای نظم و دیسیپلین شهری و اطرافی و در قسمت تنظیم اداها در قسمت به اصلاح امنیت با دولت خود 100% همکار هستیم و این را وعده سپردیم که تمام نظم و نزاکت های اجتماعی خود در تمام عرصه ها با مردم خود مراعات میکنیم. امور با می منطقه‌ای که طرز العمل است یا کدام فرم داده میشه مطابق از او کدام واسه قدرت چیکا که ما مردم صلاحیت داریم مطابق از او ما اونها را عیار کنیم که اون چیزای کارت سی خودم بگیره لیسانس خودم بگیره د ترافیکی بوره د شفاخانه بوره کارت خود بگیره دو فرم که ذکر نشده ما وزیر صاحب ترانسپورت امیر میخوام که امید می فرم باید یک لمبر زده شو که مطابق قیمت ما دریور بگیم که این قرارداد خطت این چیزی ذکر شده که باید لمبر کارت سید باشه. باید ویل شي چې په یاده کړنلاره کې یادونه شوې چې موټر چلوونکي باید له ټاکلي وخت سره سم خپل منزل ته ورسیږي. د موټر چلوونکي لپاره لازمه ده چې د روغتیا کارت ولري. د لمانځه او ډوډۍ خوړلو وخت باید په پام کې ونیول شي او دغه راز د مسافرینو توکي هم باید په خوندي ډول وساتل شي.